پیسې ګټل یو ذریعہ ده د ژوند تیرولو. د بدقسمتۍ نه زموږ په معاشره کې داسې خلک پاتې کېږي چې هغوی پیسې ګټل د ژوند مقصد جوړ کړي، بلکې دا زموږ مقصد نه دی، دا د ژوند تیرولو یو ذریعہ ده. زه خپل ځاني پیسې د دې دپاره ګټم چې زما کوم ضرورت دي، زما د بچو، زما د مور او پلار، زما د یارانو دوستانو کوم ضرورت دي چې زه پې هغه پوره کړم، او دا زه یوه ذریعه ګڼم بلکې مقصد یې نه ګڼم. همدغه رنګې که چېرې یو سړی دا مقصد وګڼي، نو هغه سره چې کومې پیسې دي په هغې باندې به دې پیسې وګټي، هغه به انویسټ کړي، په هغې به بیا نورې وګټي، هغه به بیا انویسټ کړي، په هغې باندې به نورې وګټي. نو د پیسو پسې به دې پیسې ګټي، د پلاټ پسې به دې پلاټ اخلي، د بنګلو پسې به دې بنګلې جوړي، خو دې به ګروت وکړي، بلکې دا به مټیریلیسټک گروت وي، دا به څه حقیقت نه لري. یو ورځ به د دې دنیا نه تش لاس لاړ شي، په ټینشن کې، په ډپریشن کې، په ملامتیا کې، هیڅ څه به هم دنیا له ورنه کړي، بلکې په خپل ځان کې به پروت وي او دا د مقصد ګڼلی دی. نو چې کوم انسان پیسه ګټل مقصد وګڼي، آیا دی به په ژوند کې کامیاب شي؟ آیا دی به په آخرت کې کامیاب شي؟ پیسه ګټل د ژوند تیرولو یوه ذریعه ده. مثال یې داسې دی، سهار زه دفتر ته راتلم، زه په خپل گاډي کې راغلم، گاډی مې په پلازه کې لاندې ودرولو، دا ما یوه ذریعه استعمال کړله دفتر ته را رسېدلو دپاره، دفتر ته راورسېدم. حالانکې گاډی ما دفتر ته بره نه دی راخېجولی، ځکه که چېرې دا ما راخېجولی و په هغې کې به بیا یا زه هلته ناست وم یا به دلته ناست وم. زه د یو کار دپاره راغلی یم او گاډی ما یوه ذریعه استعمال کو، دا زما مقصد نه و. که چېرې دا گاډی نه و، زه به په رکشه کې راتلم، زه به په سایکل راتلم، زه به په موټر سایکل راتلم، زه به د کرۍ په ګاډي کې راتلم، ځکه چې دا یوه ذریعه ده. په سیند باندې چې ته پورې غاړې اوړې، نو دا کشتۍ یوه ذریعه ده، بلکې دا مقصد نه دی. د سیند نه پورې غاړې چې ته واړولې، بیا به ته د خپلو کارونو پسې ځې، او که ته وي چې نه دا زما مقصد دی، بیا به په کشتۍ کې ناست د دنیا ټول کارونه به دا ستانه پاتې وي. نو که پیسه تا د ژوند مقصد جوړ کړلو، په دنیا کې به بیا یو کار هم ته ونه کې، د خیر ښېګړې کار هم ته نشې کولی، بلکې ډېر څیزونه دي چې هغه ته نشې کولی. زیاتره خلک تاسو وګورئ د پیسو پسې پیسې ګټي، د پیسو پسې پیسې ګټي، ایون د هغه سره دومره وخت نه وي چې پیسې دې په خپله باندې وخوري، په خپله د پیسې په خپلو بچو باندې، په خپل خپلوانو، په رشته دارو باندې وخوري. ټوله ورځ دې په دې کې بیزي وي، د خپل ځان نه چې ټایم نشي ورکولی، نورو خلکو له به دې څه ټایم ورکړي. او بیا د داسې خلکو به تاسو ته ښه معلومات وي، تاسو ته به نتیجې، تاسو ته به ریزلټس معلوم وي. کم خلک چې په پیسه باندې پیسه ګټي او بار بار لګیا یو دا یو مقصد جوړ کړي، هغه خلک کم ځای ته رسېدلی دی. ګروت دا نه دی. زما دپاره اهم څه څیز دی؟ زما رونه، زما خویندې، زما والدین، زما بچي. زه به زوی داسې تیاروم، زه به یو ورور داسې تیاروم چې هغه د دنیا دپاره، بلکې زما د معاشرې دپاره یو ماډل وي. فرد به د فرد دپاره نه جوړي، بلکې فرد به د معاشرې دپاره جوړي. موږ همیشه زوی د دې دپاره رالوی کړی دی چې زما خیال وساته، زوی مې د دې دپاره رالوی کړی دی چې د ورونو خویندو خیال وساته. د دې وجې نه دی بیا صرف په هغه څیز کې پروت دی، په یو لیمټ فریم کې دی لګیا دی، په یو چوکاټ کې دی لګیا دی، د هغې نه مخکې نشي تللی. همیشه دپاره به فرد د معاشرې دپاره جوړي، او معاشرې بیا نورې معاشرې جوړي، هغه معاشرې بیا ملکونه جوړي، هغه معاشره بیا ملک جوړي، هغه بیا یو انقلاب جوړي چې هغه یو داسې انقلاب وي چې هغه همیشه دپاره د خلکو بیا په کار راځي، هغه همیشه دپاره د همدردۍ کار کوي، هغه همیشه دپاره هغه کارونه کوي کوم چې زما پیغمبر ته او کوم چې زما الله تعالی ته خوښ وي. یاد ساتئ، په خپل کردار باندې، په خپلو بچو باندې، په خپلو ورونو باندې داسې کار وکړئ چې دی یو محفل ته لاړ شي، خو چې تش کوتک د هغې نه راونه وځي، بلکې د هغه یاداشت هلته پاتې شي، د هغه په کردار باندې خبرې وشي، د هغه سوچونه خیالاتو باندې خلک خبرې وکړي چې یاره ډېر د کمال سړی و. زیاتره خلک چې یو ځای ته لاړ شي، چې لاړ شي هېڅ هم ونه کړي، لاړ شي او واپس راوځي. نه، ته به داسې ځې چې ستا کردار هلته خبرې وکړي، ستا پرسنالټي هلته خبرې وکړي، ستا هغه څیزونه خبرې وکړي کوم چې په تا کې ریل دي، چې ته ایون د دې دنیا نه لاړ شي هغې دنیا ته، آخرت ته لاړ شي، خو چې دلته ستا خلک خبرې کوي چې بالکل ډېر د کار سړی و، معاشرې له یې کار کړی و، خلکو له یې کار کړی و، همدردیان یې د خلکو سره کړي وې، او که تش لاړلې د دې نه چې راغلی هم نه وې څه خبره به نه وه. تش راغلی او تش لاړې نو څه هېڅ فایده دې مونه کړه، ځکه چې تا فرد د فرد دپاره تیار کړی و. ایون ستا خو په خپله دا حل دی، خو د بچو حالات هم ته په خپله داسې جوړې نه، بلکې زه به زوی د دې دپاره جوړوم، دا به یو رول ماډل زه جوړوم د معاشرې دپاره، چې معاشره هغې ته ګوري چې د هغې سره معاشره په ژوند کې مخکې لاړه شي. په دې باندې کار کول پکار دي. خو د بدقسمتۍ نه زیاتره خلک چې دی هغوی
پیسې له وخت ورکړی د همیشه دپاره په پیسو ګټلو کې لګیا ځان دپاره هم وخت نه د بچو دپاره هم وخت نه بچو له بس نیو ټیکنالوجي ورکړې وي په لاس کې یو قسمه موبایل او د سکرین د ټیبلټ په شکل کې بلکې د هغه زامن ټوله ورځ په دې کې فلمونه ګوري ګیمونه په دې کې کوي یو څیز ګوري بل څیز ګوري د داسې زوی نه حضرت عمر نه جوړیږي د داسې زوی نه ابوبکر صدیق نه جوړیږي د داسې زوی نه مطلب داسې یو ښه پرسنالټي نه جوړیږي د داسې لور نه حضرت عایشه نه جوړیږي بلکې د هغې نه داسې خلک بیا پیدا کیږي داسې فکر د هغې نه جوړیږي چې هغه ستا کور له ستا معاشرې له ستا ملک له بیا نقصان ورکوي نو همیشه دپاره په خپل ځان په خپل کردار کې فرق راوله په خپلو بچو کې فرق راوله خپل ځان یو ماډل په طور باندې په کور کې پیش کا یو تصور یو چوکاټ جوړ کا چې ستا په کور کې یو تصور وي چې یار زه به د بچي نه څه جوړم او دا ستا ریسپانسبیلیټي ده دا ستا ذمواري ده دا به ته کې څنګه چې مخکې تاسو ته ما وي زوی به د دې دپاره نه جوړي چې د ستا په کار راشي زوی به د دې دپاره نه جوړي چې ستا د کور والا او ستا د بچو په کار راشي بلکې زوی د دې دپاره جوړ کړي چې معاشره جوړه کړي معاشرې له په کار راشي نو هله به موږ په ژوند کې مخکې ځو او که هر انسان ځان دپاره لګیا وي دی به کله په ژوند کې مخکې لاړ نه شي څنګه چې تاسو ته ما وي سم چې تاسو کوئ څه هم زیاتره نن سبا خلک وایي چې پیسه داسې پیسه هغسې بالکل پیسه د ژوند ضرورت دی یوه ذریعه ده دا خو بلکې دا مقصد نه دی که زه ټوله ورځ په دې کې لګیا یم نو آیا زه به خپلو بچو له وخت ورکوم که نه آیا زما په دې ژوند باندې څه حق شته چې زه ښایسته ژوند تیر کړم آیا زما حق شته چې زه یارانو دوستانو سره وګرځم خپلو والدینو له ټایم ورکم خپلو بچو له ټایم ورکم خپل ځان له ټایم ورکم او که ټوله ورځ زه پیسو ګټلو ته ونښولم دا زما یو مقصد جوړ شو او زما به هم دا مقصد وي دا دنیا به هم زما تباه وي هغه دنیا خو مې تباه ده دویمه خبره دا ده چې ډپریشن د ټینشن د دې ښکار به شم او یو ورځ به وي چې د دې دنیا نه به لاړ شم او خلک به وایي چې تش راغلی او تش لاړلو د ماډل په طور به دې خلک یادوي خو بد ښه نه او که چېرې همدردیانې دې وکړلې نو خلک به دې ښه یادوي پیسه ښه څیز دی خو چې مقصد یې نه ګڼې بلکې یوه ذریعه یې ګڼې او ته چې دا پیسې زه د دې دپاره ګټم چې دا زما په کار راشي زما په معاشره کې د خلکو په کار راشي یو ښه کار پې وکړم نو بیا بهتره خبره ده